افغان ځواکونو د ښځو په جامو کې یو طالب ژوندی نیولی. سلامونه، نیک هیلې او احترامات، په دې هیله چې ټول به روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. تېره شپه ناوخته د ملي پولیسو ځانګړو ځواکونو د غزني ولایت په قرهباغ ولسوالۍ کې یو وسلوال طالب د ښځو په جامو کې نیولی دی. د کورنیو چارو وزارت استفادې له سیمې وتښتي، خو افغان ځواکونو مخکې له مخکې ژوندی نیولی دی. خبر پاڼه لیکي نیول شوي کس څخه 3 میله وسلې هم افغان ځواکونو ترلاسه کړي دي چې نوموړي وسلوال غوښتل په همدې وسلو د غزني په ښار کې هدفي وژنې وکړي. د ولایتي ادارې پر وینا دغه وسلوال په غزني ولایت کې هدفي وژنو ترڅنګ د وسلوالو طالبانو پلان شوي بریدونه هم عملي کول چې تر ډېرې ولسي وګړو ته ستونزې جوړې کړې وې. له دې یوازې 4 ورځې وړاندې په هلمند ولایت کې هم پولیسو یو کس نیولی و چې د ښځو له جامو په استفاده به یې د طلا ګلې په نوم په بازارونو کې غلاوې کولې او جنایي جرمونه یې ترسره کول. د نیم صفت الله و چې په ځان یې د طلا ګلې ښځینه نوم ایښی و او هره ورځ به یې په لښکرګاه ښار کې د ښځینه جامو څخه په استفادې غلاوې او جنایي جرمونه کول. د یادولو ده زیاتره وخت وسلوال ترهګر د ښځینهو له جامو څخه ګټه پورته کوي چې په دې لړ کې د کورنیو چارو وزارت ډېری کسان نیولي هم دي. په دې هیله چې ویډیو مو خوښه کړې وي. د نورو ګټورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. مننه.